دوی مشر راجا وي چې پیسې ورکولې مور پلار ما ته هسې په خندا وي زکات د حسن وباسئ ای ښکلو خامخا تقسیم کړئ په خپلو تقسیم کړئ نږدې په خپلو خامخا د چا چې کومه برخه وي په هغې دې رضا وي وخت به وي زما له ښکلولو خامخا چې مې نظر په چا وړو ولګي لکه سړی چې په چړو ولګي زما د زړه نه لوګي داسې خېږي لکه چې اور په ګوساړو ولګي که غنمرنګ اعتراض نه کوي زما به خاص پسې کړو ولګي مونږ هسې له تاوانه دتي وو یو 85 دې پکې وړو ولګي چپلې به مو ولا واړو هغه مې یا خو زه نادانې ما دنیا ډېره هوښیاره ده یا مې دا ځله رسېدلې برخه خواره ده هسې مې مزل ورپسې لرې لرې وکړلو اصل خزانه خو زما زړه کې برقراره ده څو جوړه د اوسپنې څپلۍ مې سولولې دي اوس هم د بدرۍ مخې ته پاتې ډېره لاره ده یاره توربان خو به اوس خامخا وجل غواړي د سره مې ښکلې ګلندامه ګرفتاره ده ډېر ښه تاسو وی ها ستا په جیب کې څه دي جي دې ته مو کاتري جي نورې لتې نه خورم ستاسو چم کې خري دي جي لس بچې مې سکول ته دي 12 پیاوړي دي جي ستاسو په سیر پيو کې 2 سیر اوبه دي جي دلته کې روغ نشته دی ټول د مور ټوغلې دي جي ستا کوڅه کې جاړم مور پلان دې کاڼه دي جي غږ ته ګوري منډه کې دا مو پښتانه دي جي چا پټیونه ګټل ټول په ډېران مړه دي جي ستا دې د غنمو زو مونږ سره اوبه دي جي څنګه سره وتښتم ما سره واړه دي جي څومره بوډاګان چې دي ستا په اوس مړه دي جي څه مې ویلي علمي شو دغه مې مازغه دي جي وړه مېنو داسې کار ونه کوي په دې کې هېڅ لحاظ د یار ونه کوي چې په پښتو یې ته لیکلي نه وي په دغه خط ور اعتبار ونه کوي د خلکو ټپې وکړې موږ هم ټپې وکړو د نظر باندې پلټاسي دی میډل ویکټ مې په غزلو ولګېده جانان مې بالنګ راته کولو د خوشحالۍ نه به هر بال پسې وتمه د پاس نظر نه نه یریږم د سپین نظر نه مې زړه ټویټرن کوي زړه چکې په خیال بخر شوم رقیب کی په شاته ولاړ او سټمپ یې کړم بیا ووایه ما ته چې څوک وایي بیا ووایه ما دونه چرس کړي چې هغه هر څه رانهیر شي اوس دغه هم نشم ویلی دغه زه چې وایم څه مې ویلي نو چې دغه مې مازدلي دي دا رښتیا دي هم که نه او رښتیو کې طاقت ډېر دغه مې هم خو دغه رایاده کړه اته چې زه چکې په خیال بخر شوم رقیب کی پر شاته ولاړ او سټمپ یې کړم په سنګلو مې پوره نه کړه د رقیب سکور کې شل چوکۍ شاملې دي جانان مې د مینې کپ یې رانه یوړو رقیب پینل کې رانه زیات وکړل رنځونه جانان په چینه سیکل سور دی کونه کې اور دی د کرکټ میدان ته ځي